د کهانۍ په شروعات کې منګه یوه عایشه نومې جینۍ نو چې دا یوې غټې کندې ته کوشي، خو دا څه عامه کنده نه وي، دا د دیو د خپې نشانې. د دې معلومات دپاره دا جینۍ د نږدې خلکو نه تپوس وکړي. نو یو بوډا سړی ورته وایي چې موږ پرون روټۍ ته ناست او اچانک سپي غپا شروع کړه، په دې کې بیا کور خوځېدل شروع شو. نو زموږ دا خیال رالی چې زلزله ده، موږ منډه کړه او په تاخانه کې چپ شو. خو چې کله موږ د تاخانې نه راوختو نو زموږ کور وران شوی و او په ځمکه باندې د یو دیو د قدم نشان و. نو موږ پوه شو چې په خوا او شا کې څه دیو اوسېږي. عایشې د خپل ټیم سره فوراً د هلیکاپټر نه کتل شروع کړه. د 3 غنټو پورې مسلسل وکتو، خو بیا هم د دیو څه نشان معلوم نشو. آخر دومره غټ دیو پټ شوی چرته دی. د دیو د تلاش کولو دپاره عایشې د خپل بوډا پلار نه مدد وغوښتو، ولې چې د دې پلار به په ځوانۍ کې په دیوانو باندې یقین ساتو چې په دنیا کې د دیوانو مخلوق موجود دی. نو کیدای شي چې دا سړی دا دیو پیدا کړي. عایشې خپل والد هغه ځای ته راوستو، په کوم ځای کې چې دغه دیو غیب شوی و. کله چې دغه ځای ته راورسېده نو د دې پلار ځمکې له لته ورکړه او په لاس کې هغه خاوره راواغسته او ویلې ده. نو فوراً یې یقین شوه چې خوا او شاته څه ګډوډ شتی دی. پلار یې ورته وویل چې د دې ځای په ځمکه کې څه شل شتی دی، ولې چې د نقشې مطابق دې ځای کې غر نشتی دی. عایشې د دې په خبره باندې سوچ کوو، خو اچانک د دې شاته یوې غټې سترګې کولاو کړې او بیا اچانک هغه ګټه ژوندۍ شوه او د دغه ګټو نه یو دیو جوړ شو. ټول خلک د یېرې په وجه باندې هلیکاپټر کې پټ شو او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې دیو حمله ونه کړله او دیو بچ شو. د غرونو دا دیو چې ظاهره شو نو په ټوله علاقه کې ډیره یېره جوړه شوه. په کوم ځای باندې چې دا موجود و، حکومت فوراً فیصله وکړه چې په دیو باندې فایرنګ شروع کړي. خو د عایشې پلار منع کړه چې لاول دا ضروري ده چې دا دیو اخر غواړي څه. خو حکومت فوراً فوج ته د حملې حکم ورکړو. څنګه چې فوج د علاقې طرف ته ورسېدو نو د غرونو دغه دیو انساني بي پسې د ښار طرف ته روان شو. دیوی چې ولیدو نو کمانډر فوراً د فایرنګ حکم ورکړو، خو هغو ته د دیو د طاقت اندازه نه وه. د توپونو ګولۍ د دیو په جسم ولګېدې، خو دیو ته څه نقصان ونه رسېدو. کمانډر ډیر غوسه شو او د مسلسل بمبارۍ حکم یې ورکړو، خو په دې باندې دیو نور هم غوسه شو. دیو د فوج طرف ته راتاو شو او یو گاړی راواغستو، ګزار یې کو. فوج ته پته ولګېده چې موږ د دې مقابله نشو کولی. عایشه او نور خلک د یو غټ کاڼي د لاندې پټ شو او هغو ته پته نه وه چې د دیو د بوی کولو صلاحیت ډیر تیز دی. دیو فوراً دغه ګټه راواغسته او ګزار یې کړه او یو فوجي یې ونیو. دا منظر چې ولیدو نو ټول وتښتېده سیوا د عایشې د پلار نه، او لاس یې اوچت کړه او د دیو طرف ته لاړی چې دا دیو لږ خاموشه شي. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې دیو واقعي چې خاموشه شو. خو په دغه وخت کې یو فوجي د گاڑی توپ د دیو طرف ته تاو کو او فایرنګ شروع کو. نو دیو له بیا غوسه ورله او د عایشې پلار یې ډېر تیزه په څپېړه ووه او مړ کو او بیا یې دغه گاړی چکني کو او بیا د علاقې د طرف نه لاړی. یوې وړې ماشومې په یېره باندې ولیدو چې د غرونو دیو یو پارک ته لاړی. خلک د ډېرې یېرې نه وتښتېده. د دې وړې جینۍ ژوند په خطره کې و چې اچانک 4 هلیکاپټرې راښکاره شوې چې د ټلۍ د اواز په وجه باندې به دیو د دې ځای نه وتښتي. خو دې اوازونو دیو له نوره غوسه هم وروسته. هغه یو هلیکاپټر راواغستو او بل یې پې وشتو. او کله چې د دې ټوکړې د ماشومې طرف ته را روانې شوې نو د ماشومې پلار د ماشومې نه لاس تاو کړه، خو دیو د ملبې دغه ټوکړه په لاس کې ونیوله. عایشه ډیره حیرانه شوه چې د دې دیو په زړه کې نرمي شتې دی. خو دیو دومره غوسه و، هلیکاپټر یې په لاسو کې راواغستو او چورې یې کو او د آبادۍ طرف ته روان شو. په خبرونو کې چې د دې دیو تصویر رالی نو ټول خلک ډیر زیات ویریدل. فوج اعلان وکړو که ضرورت پیښ شو نو موږ به اټمي حمله کوو. عایشې ته دا یقین و چې د کم محل د دې پلار ذکر کوو نو د دیو اصل مقصد دغه ځای دی. هغه فوراً د خپل ټیم سره دغه محل ته ورسېده. د محل چې کم خادم و د عایشې د پلار دوست و، دیو یې دننه بوستل او یو ډېر عجیبه غار یې ورته وښودو. عایشه او د هغه ټیم ډېر حیرانه شو، ولې چې په غار کې د غرونو د دیوانو بېشماره ډانچې وې. دا ځای به په څه ټیم کې د دیوانو کور و. اوس عایشې ته پته ولګېده چې دیو آبادۍ ته د نقصان دپاره نه راځي بلکې خپل کور ته واپس راځي. کله چې په ډانچو باندې الټرا وایلټ رڼا ولګېده نو په تیزۍ کې ترې ګټې جوړې
جوړې شوې. په دغه وخت کې پوج خبر ورکو چې یو د غرونو دیو آبادی ته داخل شوی دی. پوج فایرینګ شروع کو خو دیو ته لږ نقصان هم ونه رسېدو. حالات ډیر زیات خراب شوي وو. نو پوج د اټمي میزایل د استعمالېدو حکم ورکو. خو عایشې فوراً د الټرا وایټ لیټونو لګولو منصوبه جوړه کړه او یو غټ پارک کې جال خور کو. هغه په ګاډي کې کېناسته. دا دیو د پارک طرف ته راوستل غوښتل. دیو د دې طرف ته را روانو او په اخره کې دی کامیاب شو او دیو په دغه جال کې پساو کو. الټرا وایلټ لیټونه چې آن شو څنګه چې په رڼا ولګېده نو د دیو د جسم نه لوګي روان شو او د درد د وجې نه چغې شروع کړې. پوج چې حالات ولیده چې قابو شو نو اټمي حمله بند کړه. د دیو دا سخته چې عایشې ولیده نو هغې منډه کړه او سوچ یې بند کو او د دیو خواته ورله او ویل ته غر طرف ته لاړ شه. دیو د هغې په خبره پوه شو خو اوس په دیو باندې ډیره ناوخته شوې وه ولې چې د نور رڼا راښکاره شوه. کله چې په د نور رڼا ولګېده نو په یو منټ کې دننه د دیو نه د ګټو یو غر جوړ شو او یو وړوکی شانته کې د ګټو غر ته جوړ شو. د دې څه زمونږ کهاني اخر ته ورسېده. ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.